سلامونه ګرانو کتونکو، امید ده چې ښه به یې. ګرانو کتونکو، یو ځل بیا یو نوی خبر دی، دوه نوي خبرونه دي. هغه د خیبر پښتونخوا سره او د بلوچستان سره او د افغانستان سره د هغې تعلق دی. هم دغه زموږ کوشش دی چې په دې ایشوز باندې چې دی تاسو ته لږ ډیټیلز درکوو یا لږ ډېر څه تجاویز چې وي د هغې تبادله پکې کوو، تاسو خبرو پکې. اولنی خبر خو هغه دی چې د پاکستان د آرمي نوي چیف چې دی هغه دوره کړې ده د تیرا ویلي، هلته کې هغه د افغانستان سره چې کوم بارډر دی په هغې باندې خبرې کړي دي. د هغې بریفینګ اخیستی دی، کور کمانډر پېښور ورسره ومو، نور خلک حکام چې دي هغې ورسره ومو، او ځوانان چې کوم دي هغو ته یې خطاب کړی دی. د هغې نه بعد هغې بیا پېښور کور کې 11 کور چې ورته وایي، هلته کې د خیبر پښتونخوا په سیکیورټي صورتحال باندې یا کوم حالات چې روان دي یا په ټیرریزم کې چې کوم اضافه شوی ده په هغې باندې یو بریفینګ اخیستی دی د کور کمانډر صاحب او د هغه له ټیم نه. او بیا چې دی کوم سټیټمنټ ایس پی آر جاري کړو، د هغې مطابق هغې په دغه صورتحال باندې نه صرف دا چې هدایات جاری کړي دي، بلکې د دې عزم اظهار هم کړی دی چې کومو خلکو خاص کر قبایلي ولسه او زموږ فورسز چې کوم ځوانانو کومو خلکو چې د امن دپاره په وار ان ټیرر کې یا د ترهګرۍ خلاف چې کوم جنګ دی په هغې قربانیانې ورکړي دي، هغې وایي چې دغه قربانیانې به موږ ضایع کېدو ته نه پرېږدو. دا هم وایي چې په هر قیمت باندې که د هر طرفه دباو وي، که څومره حملې وي، د هغې چې هر قیمت ادا کېږي، موږ به د خیبر پښتونخوا د پاکستان امن چې دی هغه به په ترجیحي بنیادونو باندې یقیني کوو. او ورسره یې دا هم ویلي دي چې په دغه پوره صورتحال کې به چې کوم د اعلی قیادت دی د فوج هغه به د صوبې یا د ملک د هرې علاقې د هر دغه چې کوم دی د ولس یا طبقې چې دی د هغې تحفظ به کوي، هغه چې دا زموږ په ذموارۍ کې راځي. خو د دې سره که موږ وګورو نو بل طرف ته د امریکې یو نوی سټیټمنټ چې دی هغه ډېر وخت بعد د جمعرات په ورځ باندې راغلی دی، او هغه دا دی چې هغې وایي چې په افغانستان کې چې کوم حالات روان دي د ټي ټي پي د موجودګۍ او د حملو سمیت هغه د امریکې دپاره قابل قبول نه دي. دا د دوحه اګریمنټ خلاف ورزي ده. او دا یې هم ویلي دي چې که ضرورت پېښ شو نو امریکا به د ریجنل پیس دپاره یا د علاقې د امن دپاره په افغانستان کې یو ځل بیا کارویانې چې دي هغه به شروع کړي. اگر چې زمونږ سو کال نیشنل میډیا په هغې باندې خبره نه ده کړې، خو دا ډېر اهم سټیټمنټ دی چې د امریکې له طرفه مخې ته راغلی دی. او په دې کې چې سوال بیا دا پیدا کېږي کو امریکې یو ځل بیا په افغانستان کې کارویانې شروع کړې، نو د هغې افټر شاکس چې کوم دي هغه به په خیبر پښتونخوا باندې یا په بلوچستان باندې یا په افغانستان کې دننه چې دی هغه به څه وي، د هغې اثرات به څه وي. د دې نه زموږ سیاسي قایدین، زموږ صوبایي او وفاقي حکومت دا ته لا تعلق دي، خو ظاهره ده چې په دې باندې به د پاکستان چې متعلقه حکام دي هغو به یې نوټس اخیستی هم وي. دریم چې کوم ایونټ دی هغه دا دی چې بلاول بټو زرداري په دغه کم کراس بارډر ټیرریزم په سلسله کې چې کومې حملې په پاکستان باندې کېږي د افغانستان د علاقو نه د ټي ټي پي په شکل کې، په هغې باندې د جاینټ یا د مشترکه اقداماتو یا د کاروایي چې کوم تجویز ورکړی افغان حکومت هغه مسترد کړی دی. اوس په دې صورتحال کې زمونږ صوبایي حکومت، زمونږ وفاقي حکومت، زمونږ سیاستدانان چې کوم دي، زمونږ تجزیهکاران، هغه بالکل لا تعلقه موږ ته ښکاري. نو په کار دا ده چې د امریکې د دغه سټیټمنټ نه بعد بیا په نوي صف بندۍ کې چې نوی قیادت راغلی په پاکستان کې دننه، په دې کې د صوبې د طرف نه یا د پښتنو له طرف نه، که په افغانستان کې دي، بلوچستان کې دي، په خیبر پښتونخوا کې دي، یو داسې مؤثر او پازیټیو یا داسې یو غیر جانبدارانه د دلیل په بنیاد، د ارګومنټ په بنیاد باندې یو دلیل پکار دی یا یو اواز پکار دی چې هغه د زمونږ چې کوم پالیسي ساز ادارې دي چې د هغو توجه دې مسلو ته، د سیکیورټي چې کوم مسله ده دې ته راواړوي او په دې باندې بیا خبره وکړي. په دې حواله باندې چې څه کول پکار دي، تاسو ټول پیژنئ اختر علی شاه صاحب هغه آی جي پاتې شوی دی د خیبر پښتونخوا، د هغې نه علاوه هغه د خیبر پښتونخوا سیکرټري داخله پاتې شوی دی. هغه نه چې موږ کله وغوښت تپوس وکړو چې د صورتحال څه دی او د دې به ادراک څنګه کېږي، نو هغې چې په دغه حواله باندې کوم خپل ریمارکس ورکړي دي یا کوم کمنټس ورکړي دي یا کوم تجاویز ورکړي دي، هغه تاسو ته وړاندې کوو. دا وګورئ. بنیادی اسباب خو دا دی، یو خو به موږ دا ګورو چې ریاست او د ریاستي ادارې چې هغې کې پولیس هم شامل دی، هغې کې نور سیکیورټي ادارې هم شاملې دي.
د هغې یو بنیادي ذمهواري جوړېږي چې هغوی به امن ساتي. دوی سره بیا نورې زمونږ کلیکشن انټیلیجنس ادارې دي، هغوی به په حالاتو باندې سره د قوتې خو نظر ساتي او انفورسمنټ اف لا به کوي. نو بنیادي خو به زه دا وایم چې موږ یو د ګورننس کرایسس دی، چې د ګورننس کرایسس وي نو هغې کې بیا د قانون عملداري رو رو کمه شي. نو هغې کې بیا هر قسمه ګوند چې وي، انفرادي طور باندې وي او اجتماعي طور باندې وي، هغه پرورش کوي. نو دلته خو په دې جنګ کې دا یکدم خدا ټول د تنظیمونه نه دي جوړ شوي، بلکې دا تنظیمونه خو چې دی نوم خو اوس ورته دا تحریک طالبان ورکړی شوی، دې نه مخکې دا په مختلف شکلونو کې موجود وو، لکه لشکر جنگی هو، حرکت المجاهدین هو، حرکت المجاهدین عالمي جوړ شو. نو دا ټول بیا وروستو د تحریک طالبان یو چتری لاندې رالو، کې په وینا کېده چې پنجابي طالبان او دا به ټول بیا لشکر جنگی والو. نو دی اخوب هم تلو، دی خوب هم راتلو، او بیا دی تنظیمي شکل اختیار کړی دی. نو تنظیمي کې خدا دی چې ستا که یو رکن په کراچۍ کې دی، نو بل په افغانستان کې، بل په سوات کې، بل په دلته وي، یو به ایکټیو وي، یو به ډارمنټ وي. او په دې دوران کې منګه چې کوم دا لوی جنګ د دې خلاف چې کوم منګه وکړو، نو منګه خو یو ډیټا بینک ډېر لوی جمع کړی دی، موږ سره پورا تفصیلات شته چې کوم کلی د کم سړی په کم تنظیم کې دی. نو زه خو دا وایم چې دا زمونږ کمزوري ده چې موږ ته دا پته نه لګي چې د کلي د سړی چېرته لاړ او واپس رالو څه. نو زه خو دا وایم چې دا د تاڼې هم کمزوري ده، دا د ضلع هم کمزوري ده، دې سره چې نورې کومې ادارې د ایډ ان سیول پاور کې دا هغې هم کمزوري ده چې دا څنګه اخوا لاړ شي او کله دلته راشي په مرضۍ باندې. نو دا خو بیا ریاست نشي. باقی بین الاقوامي خبرې چې سی پیک دی، ګریډ گیم دی، هغه په خپل ځای دي. ته ما ته دا ووایه چې دا کولډ وار د چا منځ کې دی؟ کولډ وار د امریکې او د روس منځ کې و، او اوس هم چې دی هغوی په مختلف طریقو باندې په جنګ کې دي. یوکرین کې جنګ روان دی، نو امریکا هغوی دپاره کوي، دی هغوی دپاره کوي، خو روس د هغه توړ کوي او امریکا د هغې توړ کوي. نو داسې زمونږ په ملک کې که څوک ګوتې غویي لګیا دي، نو زه څه دپاره ناست یم؟ زه به هم د هغه څه توړ پیدا کوم، که نه څه حکمت عملي به جوړوم. نو دا وخت یو واضح حکمت عملي پکار ده. اول خو دا پکار دي چې موږ په دې باندې چې زمونږ به زیرو ټالرنسي د تشدد خلاف، نو اله به بیا موږ بخي زه یې نه پس بیا خبرې اترې دي. اول خو به یو دا بالکل واضح چې ستا مخالف ته یا دا پیغامي چې ریاست دی، طاقت اصل منبع چې دا ریاست وي، او طاقت د استعمال اختیار هم صرف وایلنس اختیار د قانون لاندې، د آئین لاندې صرف ریاست سره دی او د هغې ادارو سره دی. نو چې د نورو ادارو ته تا نور نان سټیټ ایکټرس ته ورکړي، نو بیا خو دې ته خلک وي ناکام ریاست، فریجایل ریاست، فیلنګ ریاست. نو آیا منګه دا ثابتول غواړو چې منګه هغې طرف ته روان یو، که منګه بین الاقوام کې دا ثابتول غواړو چې نه پاکستان یو کامیاب ریاست دی، نو بیا خو به دلته خپل ریټ انفورس کوي.